افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپلټونکی لطیف الله حکیمي او د دوی د ځواکونو د لیکو د چاڼولو د کمیسیون مشر له بي بي سي سره ځانګړې مرکه کې هغه ریپورټونه رد کړي چې پکې ویل شوي د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په تېرو څو میاشتو کې د مخکني حکومت ګڼ کسان د طالب وسلوالو او د هغوی د پلویانو لخوا وژل شوي دي. ښاغلی حکیمي مني چې ځینو کسانو سرغړونې کړي دي او د همدې کمیسیون په مټ یې دا کسان له خپلو لیکو ایستلي او سزا به ورکوي. په دې تړاو د امریکا په ګډون تر 100 ډېرو هېوادونو په طالبانو بیا غږ کړی چې خپله اعلان کړې ټول بښنه پر ځای کړي او د مخکني دولت کارکوونکو ته زیان رسونې مخنیوی وکړي. د بشري حقونو د څار کمیسیون هم د افغانستان په 4 ولایتونو کې د 100 کسانو د وژنو ریپورټ ورکړی و چې ویل کېږي د طالبانو کسانو د پخواني حکومت پوځي افسران وژلي دي. د طالبانو د ځواکونو له سرپلټونکي مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل د تصفیې کمیسیون ولې جوړ شو او موخه یې څه ده؟ چې د افغانستان اسلامي امارت راغی حکومت ونیول شو او پرته بیا نه ونیول شوي، یعنې د مخکني ادارې بې وخته سقوط وکړي. په دغه وخت کې ځینې فرصت طلبه خلک راګډ شو، هغوی هم وسلې واخیستې په لاس کې او ځانونه یې په طالبانو باندې خلکو ته معرفي کول. موږ شکایتونه راغلل، مشرتابه ته ورسېدو چې ځینو خلکو کورونه تلاشي کېږي، ځینو خلکو څخه موټرې ځینو ځایو کې اخیستل کېدلې او دلته شخصي انتقام جویي شروع شوې. فرصت طلبه خلک داخل شوي وو. نو اسلامي امارت مشرتابه تصمیم ونیو تر څو یو قوي کمیسیون جوړ کړي 3 نظامي ارګانونه، ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او همداراز استخباراتو لوی ریاست څخه، چې هغه د دغه خلکو د تصفیې کار پیل او تر اوسه پورې چې شوی ده د افغانستان په 40 ولایتونو کې موږ عملي کار شروع کړو. مفتي صاحب یوه بله پوښتنه چې په دې ورځو کې راپورته کېږي او دا څو ورځې نړیوال هم اندېښمن دي د بشري حقونو د څار کمیسیون او نن دا د امریکا په ګډون 100 هېوادونو له تاسو غوښتي دي چې پخواني سرتېري یا د پخواني حکومت سرتېري او کسان باید ونه ځورول شي او ریپورټونه دا دي چې دغه کسان وژل کېږي، بې محاکمې او ځورول کېږي. ستاسو غبرګون ورته څه دی؟ بلې ځینې ځایو کې پیښې موږ ته رارسېدلي، ځینې ځایو کې داسې شوي دي شخصي انتقاجیو دپاره کار شوی دی. نو هغه خلک چې خلک ځوروي یا تاسې په اصطلاح باندې چې سرایي محکمې دي هغه موږ له صفه څخه اخراج کوو چې خلک ځوروي یا بې محکمې وژني یا تعذیبوي. نو د هېڅ چا ته د دې اجازه نشته له محاکمو پرته چې هغوی دې څوک محاکمه کړي یا دې وځوروي یا دې تعذیب کړي. البته ځینې داسې خلک شته، خو تاسې پوهېږئ دلته 100 کاله چې دا کومه اداره تېره شوې هغو هم ډول ډول په هغو کې ځینې اشخاصو افرادو ډول ډول ظلمونه پر خلکو باندې کوي، د خلکو شتمنۍ چور کړې وي، بېعزتۍ خلکو ته اړولې وي. نو حتما هغوی د انتقام په لټه کې دي. البته د امارت چې عام عفو اعلان کړه، عام عفو دا ګټه وکړه، دلته که د عام عفو نه وای دلته به د ویرو بیالې بهېدلې وي. دلته ډېر غټ جنګ پخوا هم شوی وي، دلته غټ جنایتونه شوي، د هغو به جواب ورکړي. مفتي صاحب همدا خبره ما کوله کله چې عمومي عفو اعلان شوې ده او تاسو خپل هم دا خبره اوس کوئ، ستاسو مشرانو دغه عفو اعلان کړل ده، نو د عفو له اعلان سره سره بیا ولې خلک ځورول کېږي؟ خو زه وایم چې هغه خلک ځوروي چې هغوی د امارت خلک نه دي، د امارت کسان چې دي هغوی د امارت د عفو فرمان هم دغه ډول مني، لکه د جهاد فرمان چې یې مانه، لکه د امارت د حاکمیت فرمان او حکم چې یې ومانه، او امارت یو دندې ورته ورکړي هم یې دوی مني، که دندې څخه معزول کړي هم یې دوی مني. نو هغه خلکو هغو د عفو فرمان هم منلی ده. هغه کسان چې هغوی د عفو فرمان نه مني نو هغه خو موږ له صفه څخه اخراج کوي. ځینې داسې ریپورټونه دي چې مثلا زموږ اورېدونکي دا خبره کوي یا د بشري حقونو د څار سازمان چې دا ریپورټ ورکړی و یوازې په 4 ولایتونو کې و، خو د افغانستان له ډېرو ولایتونو نه دغسې ریپورټونه رارسېږي. زه به یو څو مثاله درکړم. مثلا په خوست کې د کمپاین په نومه ځواکونه وو مخکې، هغوی موږ ته ویلي دي چې د دوی ملګري چې پخوا په کمپاین کې اوس ځورول کېږي، ستاسو ملګري ته یې کورونو ته ورځي. یو لنډ مثال یې مثلا د جلال په نامه یو څوک چې پخوانی سرتېری و هغه وژل شوی دی په خوست کې. نو ستاسو حکومت څه کړي دي د دغه کسانو ته چې دا کار ونه شي او څه سزا مو ورکړې ده؟ تاسو پوهېږئ چې د کومه پېښه چې وشي د هغه دپاره د هر حکومت چې بیا زموږ د امارت هم دغه دنده ده چې د هغه دپاره کمیسیون یا هیئت موظف کړي چې هغه څېړنه وکړي او بالاخره هغه کسان چې په هغه کې ملوث وي هغه محاکمه کړي. مثال د هلمند پېښه تاسو خپله وار د هلمند ادارې خپله تصمیم ونیو د مشرتابه په هدایت باندې چې هغه دپاره کس وژل شوی و، د هغه څېړنه وشي او بالاخره هغه کسان چې ملوث وي هغه محکمې ته وسپارل شي. نو دغه شته چې وایي چې فلان په فلاني ځای کې وژل شوی دغه به ولې د امارت مجاهدینو وژلی وي او د امارت د منصوبو کسانو وژلی وي؟
نو د دغو پېښو د مخنیوي دپاره موږ دا کمیسیون تاسیس کړی دی چې دغو پېښو مخنیوی یې وکړي. هغه کسان چې داسې پرسري کارونه کوي چې هغه موږ له خط صفه ته اخراج کړو، او که ځینې داسې وي چې په جرایمو کې ملوث هغه محکمې ته وسپارو. نو راته ووایه څو مثال راکولی شئ؟ ما خو درته ځینې مثالونه درکړل او خورا زیات دي نور هم. نو ډېر کله مثالونه چې درکولی شم، ډېر مثالونه درکولی شم. نه چې مطلب مې دا دی، یعنې داسې مثال راکړئ وبښئ حکیمي صاحب. د سړی ډبولې د سړی د حاجي هارون په نوم باندې ده. د قومندان پسې ما خلک ورولېږل، هغه زما شل درګۍ مربوط دي. ما ورته وویل چې 200 درګۍ دې مربوط هم به راځي. اوس هم راسره بندي ده. همداسې نور مثالونه موږ لرو، یعنې پر وهلو ټکولو باندې، ویچا پر تعذیبولو باندې موږ خلک محاکمه کوي، د خپل قومندانان او همداراز د نور مشران که څوک وي، هر څوک چې وي. ګوره جرم کې په جرم کې شخص نه ده مهم، چا شخصیت نه ده مهم. که جرم وکوي، که څومره لوړ هغه ته به د هغومره سزا لوړه ورکولی کېږي. موږ دا نه وایو چې څوک په دې کې معاف دی، هېڅ څوک موږ نه معافوو. البته هغه چې راته ثابته شي خبره او حقیقت موږ ته لاسته راشي، هغه معلومات چې هغه دقیق وي، د هغه مطابق موږ انشاءالله تعالی هغه راکاږو، هر څوک چې وي محکمه کوو. ښه، نو خو معمولا تاسو کله چې غله نیسئ، مثلا وژونکي نیسئ، محاکمه کوئ، په ښکاره په مطبوعاتو کې یې ښیئ. تر اوسه پورې خو داسې نه دي شوي چې ستاسو طالبان چې په دغسې تورونو باندې مثلا تورن دي او دغسې کارونه یې کړي چې تاسو علني محاکمه کړي، چاته مو سزا ورکړي، ولې داسې نه ده؟ علني محاکمه به هغه صورت وي چې څوک د عمارت په کړلو کې یا شک ولوي، نو به هغه عالمي محکمې دغه غوښتنه کوي. موږ چې څه اجرات کوو هغه دقیق وي او هغه پر وخت باندې هم وي. او تر اوسه پورې موږ ته داسې څوک ثابت شوی نه ده چې هغه دې په یو جرم کې ملوث وي او هغه د عمارت عضو وي او ضرورت یې د دې وي چې د هغه محکمه علني شي او موږ دې نه وي علني کړي. که دغسې موارد پېښ شو حتما به علني هم شي. نو دغه کسان چې تاسو وایئ چې ستاسو ملګري وو او دغه کارونه یې کړي، دوی په کومه سطحه کې وو؟ څو کسان وو؟ په کوم ځای کې وو او څه سزا مو ورکړه؟ 1209 کسان موږ تر اوسه په صفه څخه اخراج کړي دي. په هغو کې ځینې کسان تر توقیف لاندې دي. د هغو جرایم بېلابېل جرایم دي. لکه تاسو چې معلومېږي په ټولنه کې هر قسم جرایم کېږي. د ځینو سابقه خراب وي، دا خراب سابقې له وجې فقط اخراج کړي وي. ځینې له ځینو نورو جرایم کې ملوث بالفعل کوم جرم کړی وي هغه تر محکمې لاندې دي. تر اوسه پورې داسې جدي قضیې نشته، یعنې فقط موږ د شب تشبیه لپاره پروګرامونه شروع کړي دي او دقیقا لاس په کار یو. تر اوسه پورې دغه تعداد ته ایستل شوي ده او نور هم انشاءالله تعالی امید لرو دا ستا په موږ صفا کوو تر څو دا ولس سوکاله زندګي ولري. نو هغه څه چې ما یادونه وکړله چې مثلا د پخواني حکومت ځینې کسان چې په بېلابېلو، تاسو به حتما په خواله رسنیو هم ځینې ویډیوګانې لیدلي او ځینې داسې مثالونه دي چې د خلکو نه مثلا ټوپک ترې اخیستل کېږي، شخصي ټوپک دی، موټر دی، ګاډي دي، دغه ترې اخیستل کېږي. او بل دا چې دغه 20 هېوادونو چې دا خبره اوس کړې ده، نو حتما یو څه به وي چې دوی دا خبره کوي. ستاسو عمل ته اوس منتظر دي، لکه چې دغه هېوادونو هم ویلي دي چې موږ به د طالبانو عمل ته منتظر یو چې دوی څه کوي. څه به کوئ تاسو؟ عملاً دا کمیسیون دغه دپاره تاسیس شوی دی چې عملي کار وکوي، صف تشبیه کړي. محاکمې دغه دپاره فعاله شوي. تاسې واورئ د نظامي محکمه فعاله شوه، دغه دپاره چې دا داسې موضوعات وڅېړي او همداراز د زموږ ژمنتیا او دا تېر کې چې موږ دا کوم محکمې کړي د هغه شفافې وي. نو د دې معنا ده چې اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې د ټولو خلکو حقوق تامین کړي. او هغه کسان چې تاسې وایئ چې د وژل کېږي یا پخواني ادارو سره د افغاني ادارې سره تړاو درلودی، اوس وژل کېږي، د هغو په داسې مشخصه توګه موږ د هغې معلومات ټول ژمن یو او محکمې ته هم ژمن یو. او که داسې وي چې ځینې شخصي تاسو ته معلوم وي، ګوره دلته شخصي ما مخکې هم وویل دلته شخصي څه شوي دي، ډېر څه شوي دي د خلکو سره. نو شخصي انتقام په لټه کې هم خامخا خلک دي. او بله خبره چې خلک ورته اندېښمن دي، د جرمونو زیاتوالی له دې سره هم تړي چې وایي چې زندانیان خوشي شوي دي، هغوی جنایي زندانیان دي یا جرمي کسان دي. دا مو ولې خوشي کړل چې اوس تاسو ته سردردی دی؟ تاسو ته معلومه ده هر انقلاب چې راشي بیا یو څوک داسې لکه د کابل اداره چې ولاړ اسلامي امارت پر هغه ځای باندې راغی، دا د دفاتر په یوه وار باندې په یوه دفعه باندې نو په دغه وخت کې زندانونه هم هغه د زندانونو څخه دا خلک وتښتېدل. څو ساعتونو پورې د امارت د بندیانو لا پر زندان باندې پیرې هم کړې وې. 5 شپږ کړه. تاسو ته معلومه ده ګوره په پېچخي باندې 4 ساعته مجاهدینو پیره وکړه، اخر ته مس تېره شوه، موږ ولاړو. نو په دغه وخت کې چې و دغه زندانیان خپله خوشي شول، ولې په اداري سقوط وکاوه او د زندانیان یو مسؤل جهات ته ونه سپارل شو، نو ځکه هغه خامخا په دا ټولنه کې سره ولاړو، جرایم به خامخا کېږي د هغې خوا څخه. خو دلته بیا تاسو وویل چې بیا امنیت دلته نشته، نه دلته جرایم شته دومره په دومره کچې لکه پخوا چې تاسو چې معلومه پخوا به په ورځ کې حتما یو افتتاح کړي. اوس که داسې وي چې شوي وي کله کله ډېر کم به شوي او د هغه بېرته تدارک شوی. بله، اوس دغه وروستۍ خبره چې دا ډېره د ورځې
توده خبره ده او هغه دا چې دغه 20 هېوادونه یا د بشري حقونو سازمانونو تاسو مخکې یو اعتراف هم وکړه چې دغه ستونزې شته او د دې دلیل یو دا هم دی چې رئیس الوزرا حسن اخوند او له هغه مخکې د دفاع سرپرست وزیر خپلو ملګرو نه غوښتنه کړې وه چې د پخواني حکومت کسان دې نه ځوروي. یعنې معنا دا چې تاسو دا منئ چې دغه ځورونې شته او که چېرته دا ځورونې دي او منئ د حل دپاره یې څه کوئ او په څومره وخت کې به دغه موضوع حل شي؟ ځورونې کوي هغه به د هغو خلکو لخوا څخه کېږي چې د هغو ایستلو ته د هغوی اخراج ته موږ ژمن یو او دا کمیسیون د هغو دپاره جوړ شوی. ما په صراحت سره وویل چې اسلامي امارت مجاهدین دا کار نه کوي چې خلک یا وځوري یا تعذیب کړي یا دې تحقیق کړي یا دې وټکوي یا دې ووژني. هغه کسان چې فرصت طلب وي په صف کې داخل شوي وي هغه به خلک حتما ځورونې وکړي او هغه موږ نه ردوو خامخا به وي خو د هغو د تصفیې دپاره موږ ژمن یو. نو خو حکومت خو اوس تاسو په لاس کې دی د امنیت ضمانت تاسو ورکوئ. په نړۍ کې دا دود دی چې څوک چې حکومت یې په لاس کې وي هغه د امنیت تضمین کوي د وګړو د امنیت خوندیتوب د دوی په لاس کې دی. نو اوس کله چې تاسو وایئ چې زموږ ملګري نه دي نور کسان دي خو بیا هم مسؤلیت تاسو ته راجع کېږي چې د هر څوک چې دي باید مخه یې ونیسئ او ځورونې ونه شي. جدي ژمنتیا مو ښودلې ده د پېښو د مخنیوي دپاره او همداراز عملاً شوي هم دي. یوه ونیمه پېښه په دنیا په هر هېواد کې کېږي. دلته به مې یوه نیمه پېښه شوې خو ډېر جزوي نسبت پخوا ته امنیت اوس دومره ده لکه پخوا چې هېڅ اداره نه وه اوس چې یوه حاکمه اداره او موږ په دې باندې باور هم ده یوه اداره حاکمیت لري او 100% بېشاره تعالی امنیت تامین کېږي ځکه چې موږ ورته ژمن یو زموږ ټول د امارت د ملګري چې دا ټول ورته ژمن دي. څوک احیانا یو کار کوي هغه به هغه کس چې هغه موږ د سب تصمیم کمیسیون لخوا څخه یا د نورو امنیتي ارګانونو لخوا څخه نیول کېږي او محکمې ته سپارل. خو دغه شکایتونه چې موږ ته ډېر راځي وروستۍ پوښتنه مې همدا ده زموږ اورېدونکي یا نور خلک بېلابېل خلک پیغامونه رالېږي او وایي چې په فلاني ځای کې په فلاني ځای کې د افغانستان مثلا وروستی مثال زه درکړم د پکتیکا د والي پخواني ویان ما ته پیغام رالېږلی دی وایي چې په 34 ولایتونو کې د دوی ملګري ځورول کېږي په کورونو یې چاپې وهل کېږي وایي دغه حالت به تر کومه وخته پورې روان وي؟ د 4 ولایتونو څخه دوی څه خبر و چې دغه پیغام درلودي خو د اداره سره وشکېدل دي خو قومنده سره شکېدلې ده پخوانو خلکو د هغه خو د افرادو اشخاصو په ډول باندې په د جامعه کې منحل شو. هغه خو اوس یو ډله نه ده هغه خو یو تنظیم نه ده یو حکومت نه ده نو تا ته دا معلومات درکړي دا دومره دقیق معلومات درکوي خوا کړ په ځای د دې تاسو ته معلومه ده ګورنمنټ په ټولنه کې که داسې وي چې څه خبره یې حقیقت وي په اکثریت یې پروپاګنډه وي. تاسو دا ردوئ خو په هر صورت داسې فکر وکړئ چې د پخواني حکومت یو څوک دی او ستاسو ځینې ملګري د پخوانیو عقدو له مخې ځکه ستاسو ملګري هم ځورېدلي دي کیدای شي دوی انتقام واخلي. دغه ډاډ څومره ورکوئ چې خپل ملګري به انتقام ته نه پرېږدئ او دغه خلک چې شکایتونه کوي دوی به خوندي وي؟ زه خپله 2015 کې چې زه بندي وم زه په خپله څاروار را باندې اقامه د دعوې وکړې تامنامه یې را باندې جوړ کړه او قاضي په اعدام محکوم کړم خو الله پاک نه وم وژلی او اخلاص وم. ما هغو ته خپله عفو اعلان کړ یعنې امارت مجاهدین چې دی دا امارت د صف خلک هغوی مطلق عفو کړې ده په حق الله باندې هغه خلک معاف کړي دي هغو ته هېڅ مشکل نشته هر څوک چې وي او که داسې وي چې له چا سره کله احیانا یې څه وشي د هغو ترلاسه کولو او محاکمه کولو ته موږ ژمن یو او دا کمیسیون د دغه دپاره تشکیل شوی ده تر څو دا صف تصفیه او هغه خلک چې هغه غلط وي اخراج. د طالبانو حکومت کې د دفاع وزارت سرپلټونکی او د تصفیې د کمیسیون مشر لطیف الله حکیمي و.